یو وطني نغمه پیش کوم خو د هغې نه مخکې یو تاریخي واقعه بیانوم. نن نه 1500 کاله اګاهو چې یوسفزي پښتانه په کابل ښار او د کابل په خواوشا کلو کې پاتې کېدل، د دوی دغه وخت کې ډېره غلبه وه. میرزا لغبیک په دغه وخت کې د کابل بادشاه و. هغه یوه سازشي منصوبه جوړه کړه چې یوسفزو ته ډوډۍ دعوت ورکړي او په دوکې سره دوی ګرفتار کړي، او په دې سازش کې میرزا لغبیک سره ګرګیاني سرداران هم شامل وو، او هغه په دې سازش کې کامیاب شو او یوسفزي یې ګرفتار کړل او د قتل کولو حکم یې ورکړو، او د یوسفزو د سردار ملک سلیمان شاه نه د سر پرې کولو په نیت د ګرګیانو سرداران حسن ابن چنګا او شبل ابن توري ورمخکې شو او دا شعر یې ورته ووی: لکه وایو حسدینه لاس تړلي خدای راکړي، اوس به مو وجنو لکه پسونه. او په دې په جواب کې ورته ملک سلیمان شاه دا رباعي پیش کړه: که جنگ وی په برغونه که باران اغلی په مړونه، لکه لاس تړلی درکړو، اوس مو وجنا لکه پسونه. او دا اوس د پیرروخان بایزید انصاري د وختو شعرونه چې نن نه 200-300 کال زوړ تاریخ لري، او دا د صوابی ګل احمد کاکا د مرغوز سرکلي سره تعلق لري، هغه لیکلي دي. جنگ د ازادۍ له همیشه ظلمي وتلی دي، راوړې غونچې د ګلو نن سبا کې تللی دي. باس که د اغیار په مونږ ګل ناست وي ترې خطر نشته، په مونږ د زړه په غوښو باتوران ورلا ساتلی دي. زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه. زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه. ماته د خپل خوږ وطن قاصد براکتې نشي، لوړ به وي د لوړ همت مینار را پرېوتې نشي. تش زما په یو نظر دشمن بیا ټینګېدی نشي، تش زما په یو نظر دشمن بیا ټینګېدی نشي. ممې چېړه لرشه ګنې خدای ګوپریانې یمه، ممې چېړه لرشه ګنې خدای ګوپریانې یمه. زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه. زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه.
جړلی جړلی زړونه مه چیړه چیړه که څوک چیړي د پښتون کامونه مه چیړه چیړه که څوک چیړي د پښتون کامونه مه چیړه زه د سربازانو باباګانو کړوسې یمه زه د سربازانو باباګانو کړوسې یمه زه پښتون زلمی یمه زه پښتون زلمی زه پښتون زلمی یمه زه پښتون زلمی یمه زنامي پښتون په یو ډګر راغونډول غواړم زه دا تفریقي تفریق د منځغو کول غواړم زه په یو پوزي یو په تالي خوراک خوړل غواړم دوی د یوې مینې په څادر کې پټول غواړم زه اول پښتون میر محمد خان بیا یوسفزی یمه زه اول پښتون میر محمد خان بیا یوسفزی یمه زه پښتون زلمی یمه زه پښتون زلمی یمه زه پښتون زلمی یمه زه پښتون زلمی یمه زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی یمه زه پښتون زلمی یمه زه پښتون زلمی یمه زه پښتون زلمی یمه زه